قدرمنو لیدونکو د ایلین یا فضایي مخلوق نوم به مو خامخا اورېدلی وي او د دې کلمې په اورېدو سره به مو په فکرونو کې یو حیرانونکی مخلوق هم انځورېږي. یو داسې مخلوق چې له انسان څخه ډېر مخ پروتی او عصري دی. له کومې ټکنالوژۍ څخه چې دوی برخمن دي کیدای شي موږ انسانان یې 100 کاله وروسته ترلاسه کړو. انسان له پیدایښت څخه تر ننه پورې په دې دریابونو کې ډوب دی چې په دې کائناتو کې نور مخلوقات هم شتون لري. د دې پوښتنې رښتیا په 19مه پیړۍ کې رابرسېره شول چې کله خلکو په هوا کې حیرانونکي هوایي بیړۍ ولیدې او له هغوی څخه حیرانونکی مخلوق ځمکې ته راکوزیږي چې کله نوموړي مخلوق خپل کړه وړه ښکاره کړل نو د دوی د پاور معلومات هم وشول. له دې خلکو سره چې کوم ذهانت شتون لري د دې په مقابل کې زموږ ذهن هیڅ هم نه دی. د دې خلکو د الوتنې وسایل چې دوی پکې سفر کوي یعنی UFO چې ان آئیډنټیفای فلایټ ابجیکټ هم بلل کیږي په دې کې دومره پاور شتون لري چې زموږ ټول د سیګنالونو ماشینالات او د برېښنا سیستم بندولی شي. هغه له فضا څخه د خاصو څپو په غورځولو سره اوسپنه هم سوځولی شي. هغه له ځمکې څخه هر څه په هوایي توګه ځان ته راپورته کولی شي. قدرمنو لیدونکو UFO 700 کیلومتره فی ثانیه مزل کوي. دا په ټوپونو سره په سلهاو کیلومتره د مزل کولو وړتیا لري. دا په وچه او اوبو باندې یو شان مزل کولی شي. عرض مې دا دی چې تاسو خپله هم فکر کولی شئ چې د فضایي مخلوق د یو کشف دا حال دی نو د نورو کشفونو به یې څه ځواب په لاس راشي. ځکه چې موږ انسانان چې تر څو پورې له اوسپنې سره 2 وزرونه ونه لګوو نو هغه هیڅ خوځېدای هم نشي او که چیرته وزرونه ورپورې هم کړو بیا هم د UFO په ډول تیزه او اوچته ټکنالوژي زموږ سره شتون نه لري. د دې قوت او معیار په اساس فضایي مخلوق د کوم دوهم ستوري ژوندی مخلوق بلل شوی دی چې وخت په وخت زموږ ځمکې ته چکر را لګوي. د دوی راتګ ویره خپروي ځکه چې د دوی شکل نښې او علم له موږ سره ډیر ورته دی او بیخي ډیر زموږ د علم څخه مختلف هم دی. د وخت په تیریدو سره ځمکې ته د دوی راتګ په زیاتېدو دی. له دې سره یو ډیر حیرانونکی ډار هم مل دی چې آیا دا مخلوق په رښتیا له کوم بل ستوري څخه راغلی دی او په رښتیا له انسان څخه ډیر عصري او بهتر دی. بالاخره دا څه شی دی؟ د دې پوښتنې لومړی ځواب موږ ته له الهامي کتابونو څخه په لاس راځي. قدرمنو لیدونکو په قرآن کریم کې الله جل جلاله په ډیرو ځایونو کې فرمایلی دي ای د انس او جنس ډلې ما تاسې د خپل عبادت لپاره پیدا کړي یئ. په یو بل ځای کې الله سبحانه وتعالی فرمایلی دي چې مفهوم یې دا دی چې موږ انسانان له خاورې او پیریان مو د اور له لمبو څخه پیدا کړل. په همداسې ډول سره په قرآن کریم کې په هیڅ ځای کې د ایلین یا د کوم بل مخلوق یادونه نه پیدا کیږي. د دې لامل دا دی چې الله جل جلاله یوازې انسان او پیری ته د شعور قوت ورکړی دی. له همدې امله ورباندې زیات سرحدونه هم وضع شوي دي. بیا په یو بل ځای کې الله پاک فرمایلی دي چې موږ انسان اشرف المخلوق پیدا کړی دی. دا جمله هم د انسان او ایلین په منځ کې یوه ډیره لویه پوښتنه ده چې که چیرته انسان اشرف المخلوق دی نو بیا ایلین له انسان څخه څو زره چنده څنګه هوښیار کیدلی شي؟ هغه دومره هوښیار او عصري څنګه کیدای شي؟ د دې برسیره چې انسان اشرف المخلوق دی له دوی سره هغه وسایل ولې شتون لري چې له موږ انسانانو سره شتون نه لري؟ د قرآن کریم له مقدسو آیاتونو څخه رامعلومیږي چې شعور یوازې د پیری او انسان سره ورسره دی. د دې برعکس په 19مه پیړۍ کې د ایلین پیدا کېدل یوه ډیره لویه او ننګول شوې پوښتنه ده. بالاخره د دې تر شا داسې رازونه حتما شتون لري چې د دې څېړل او افشا کول ډیر ضروري دي. قدرمنو لیدونکو که د تاریخ په پاڼو کې مطالعه کړو نو په تیر کې د داسې مخلوق یادونه شتون نه لري او نه هم د کومې UFO یادونه شتون لري. په قرآن کریم او احادیثو کې د دا ډول مخلوق وجود شتون نه لري خو مګر په 19مه پیړۍ کې دا مخلوق ښکاره شو. دا لومړی په اروپایي هیوادونو کې ولیدل شو. د دوی راتګ د نړۍ لپاره یوه ډیره لویه ننګونه تمامه شوه. یوه لویه ویره خپره شوه. دا ویره هغه وخت نوره هم زیاته شوه چې کله په ایلین باندې سریالونه او فلمونه په جوړېدو شول. له دې سره سره د ایلین او UFO ښکاره کېدل په عامو ځایونو کې د دې ویرې په خپرولو کې لا مرسته کړې ده. له همدې امله ایلین تر ټولو هوښیار او قوي مخلوق ومنل شو. لیدونکو که د یو څه په اصلیت پوهېدل غواړو نو د دوی د فکر لوری او څوک چې په دې کې کار کوي او څوک چې په دې کې دلچسپي لري د دې خلکو په نفسیاتو باندې ځانونه پوه کول ډیر مهم دي ځکه چې په دې دواړو کې ډیره ژوره اړیکه شتون لري. که چیرته موږ د UFO تاریخچه وڅېړو
نو دا تر ټولو ډیر په امریکا کې لیدل شوي دي. له دې څخه وروسته په اسرائیلو کې ډیرې لیدل شوي دي، خو د دواړو هیوادونو رسنیو په دې خبره کې دومره دلچسپي ونه ښودله. اوس چې عام خلک په دې کې څومره لیوالتیا لري، نو رسنۍ تر اوسه چپ ولې پاتې دي؟ ځکه چې دا د نړۍ له هغه داستانونو څخه ده په کومو باندې چې ښې ډیرې پیسې ګټل کیږي. خو د دې باوجود د رسنیو چوپ پاتې کېدل هم یوه لویه ننګونه ده. د دې تر شا کوم رازونه شتون لري؟ راځئ چې په ځینو داسې ترخو حقیقتونو مو وپوهوم چې د دې له وجې په دې معامله باندې ښه او ښکاره پوهېدای شو. قدرمنو لیدونکو، په 1952 میلادي کال کې د جولای له 14 څخه ونیسه تر 28 جولای پورې په مسلسل ډول UFO د سپینې ماڼۍ په سر لیدل کېدې. د دوی د الوتلو طرز داسې و چې ګواکې دوی د امنیت ساتلو فرضیه ادا کوي. د دې خبرې په ښکاره کېدو سره په امریکا کې ډیر شور مشهور جوړ شو. امریکایي رسنۍ هم په دې خبره باندې ډیر شور مشهور جوړ کړی وو، ځکه چې هر چا په دې خبره ځان پوهاوه چې د امریکې دولت د دې معاملې په تحقیقاتو کولو سره څېړنه وکړي او حقیقت ښکاره کړي. په ټولو د حیرانتیا ټکان او جټکه هلته وخوړه چې د امریکې دولت د دې څېړنې کولو پر ځای د UFO په تحقیق او خبرو باندې بندیز ولګاوه. په دې معامله کې د امریکې دولت وینا داسې وه چې د UFO یادونه د قومونو امنیت او بقا ته خطرونه پیښوي او په همداسې ډول سره په دې باندې خبرې کول ممنوع دي. قدرمنو لیدونکو، ښکاره ده چې یو څوک په غلا سره ستا کور ته ننوځي او ته ورباندې سترګې پټې کړې، نو حتما ورسره کومه یوه اړیکه لري. یوه بله پیښه هم در سره نوټ کړئ. په 1951 کې د فوټو ویکو په پوځي میدان کې یوه ورځ د نامعلومو لاملونو په درلودو سره یې امنیت ډیر ټینګ کړو. بیا د ورځې 11 بجو ته نږدې یوه UFO په میدان کې کوزه شوه. په همدې وخت کې د امریکا پخوانی ولسمشر ایزن هاور له مخکې نه موجود و. په عسکرو کې یو پوځي د نوم نه ښکاره کولو په شرط یو ځایي مطبعې ته ویلي وو چې په هوایي میدان کې د ایلیان او ایزن هاور په منځ کې 4 ساعته اوږدې خبرې اترې وشوې. په دې وخت کې په مسلسل ډول ایزن هاور د ایلیان په خبرو سر خوراوه. د حیرانتیا خبره دا ده چې د لیدنې 2 کاله وروسته ایزن هاور د امریکې ولسمشر شو. چې کله رسنیو له ده څخه د ایلیان په باره کې پوښتنه وکړه، نو هغه له کوم دا ډول لیدنې څخه انکار وکړ. زما قدرمنو لیدونکو، له دا ډول بېشمېره خبرو څخه دا معلومیږي چې د ایلیان او امریکا هیواد په منځ کې کومه ډیره مهمه اړیکه حتما شتون لري. یوه بله مهمه نښه هم در سره نوټ کړئ. په 1952 کې د امریکې د سمندري ځواک وزیر ډون کیمبل په شخصي الوتکه کې سفر کاوه. په همدې وخت کې هغه لاندې په یوه ټاپووزمه کې پاخه سړکونه او لارې ولیدې، او دا د دې هر څه په لیدو سره په دې فکر کې شو چې امریکې تر اوسه پورې په دې لرې ساحه یا ټاپووزمه کې خپل هوایي میدان نه دی جوړ کړی. اوس نو دلته په دې خوشي سمندري ټاپووزمه کې دا له رازونو څخه ډک هوایي میدان څنګه جوړ شو. په دې وخت کې ده ولیدل چې ډیره شمېر UFO په میدان کې ولاړې دي او حیرانونکی انسان ته ورته یو څه قدم ورسره وهي. چې کله بیرته راغی، دا خبره یې له امریکایي فضایي برخې څخه وکړه، نو په هغه باندې د CIA له لوري خبرداری وشو چې که چیرته یو ځل بیا د دې خبرې یادونه وکړه، نو وبه وژل شي. یعنې امریکایي حساس ادارې په خپله نه یوازې د ایلیان له استوګنځایونو څخه خبرې وې، بلکې د پردې تر شا دوی حمایه کولې هم. قدرمنو لیدونکو، راځئ چې دا هم ومنو چې دا 3 واړه پیښې حقیقت نه لري. که څه هم له دې پیښو څخه اخبارونه، میګزین او کتابونه ډک پراته دي. ومو منله چې هغه کوم حقیقت نه درلوده. ومو منله چې ایلیان د کومې بلې سیارې مخلوق دی او دلته په راتلو سره د هر وخت لپاره یو څه نه څه ترسره کوي او ټولو ته په یو نظر ګوري. هغه دا نه پېژني چې له چا سره مینه وکړي او له چا څخه کرکه باید وکړي. دوی ته ټول فصلونه هر څه یو ډول ښکاري. خو مګر اوس د یوې ویډیو کلیپ چې زه یې درته وړاندې کوم، دا لږ په دقیق ډول وګورئ. دا کلیپ ډیر حیرانونکی او په فکر کې د ډوبولو والا دی.
ځکه چې په دې کې له امریکایي الوتکو سره په څنګ کې یو FO په یو ځای په ښکاره ډول ګشت کوي. په ویډیو کې هیڅ کوم جنجال، عداوت او دښمني په نظر نه راځي، بلکې د تفاهم او همغږۍ یوه ساحه انځوروي، لکه څرنګه چې دلته خپله امریکا تر ننه پورې هم د UFO تصور یو فیشن شوي او افسانوي کیسه یې بولي. اوس یوه بله مهمه ویډیو در سره نوټ کړئ، او دا ویډیو له تیرو کلیپونو څخه ډیره زیاته مهمه ده. په همداسې ډول توجه مو غواړم. زما قدرمنو لیدونکو، دا کلیپ زموږ په ګران وطن افغانستان کې ریکارډ شوی دی او په همداسې ډول نور هم ریکارډ شوي دي. په دې کلیپونو کې به تاسو ووینئ چې یوه UFO د اسلام د مجاهدینو په ځایونو باندې د سختې تباهۍ په وررسولو سره لیدل کیږي. اوس یې لږ نور کلیپونه هم وګورئ. قدرمنو لیدونکو، تاسو د ویډیوګانو په کلیپونو کې ولیدل چې له بلې نړۍ څخه راتلونکي ایلین څه ډول د ځمکې په اوسېدونکو باندې ډول ډول او نامنظم کړه وړه راوستلي دي. په یو طرف UFO د سپینې ماڼۍ سره یو ځای لیدل کیږي او د هوایي ځواک سره یې چارچاپېره ګرځي او تمریني پروازونه کوي، او په همداسې ډول په دوهم لوري په افغانستان او فلسطین او مسلمانانو باندې ایلین په بېرحمۍ سره بریدونه کوي او وژني یې. دا خبره ښکاره کوي چې ایلین د کوم دوهم دریم مخلوق نوم نه دی، بلکې دا د اهل کفر په خپله یو بل مخ دی چې د پردې تر شا په پټه د خپلې ګنده غوښتنې پر بنسټ یې ترسره کوي. په زړه پورې خبره دا ده چې په افغانستان کې د تېرې 20 کلنې جګړې پر مهال چې UFO په دې کې بې دریغه او بې شمېره کارول کېدې، نو ډېر ځله داسې هم شوي دي چې UFO د کومې تخنیکي ستونزې له امله په ځمکه راغورځېدلې وي چې بېرته به همدې امریکایي هلیکوپټرو انتقالولې. د دې ټولو خبرو په اورېدو سره د ایلین په ډرامه باندې په مکمل ډول پوهېدای شو. نو لیدونکو، دا وه د هغې ویرې حقیقت چې ډېره پټه وه
او ډیره ویره خپروله، خو مګر لا هم ډیرې داسې خبرې شتون لري چې له دوی څخه پرده پورته کول پاتې دي، چې د کومو افشا کول ډیر ضروري هم دي، چې آیا یو اف او 200 کیلومتره فی ثانیه حرکت ترسره کولی شي. عالم کفر یعنی کفري نړۍ به په لومړي ځل د دې یو اف او کارول کله پیل کړي. یو اف او له کوم څه څخه جوړیږي او په دې کې دننه کوم څه شتون لري، او دا د ون ورلد آرډر په اجنډا کې څه ډول رول او کردار لري او څه ترسره کوي. ایلومیناټي او ایلین د یوې پیسې دوه مخه دي، خو مګر څنګه ایریا 51 څه شی دی؟ دجال له یو اف او سره ژوره اړیکه لري، خو مګر څه ډول؟ دا هغه پوښتنې دي چې د دې ځواب ورکول ډیر مهم دي. دا ویډیو یې لومړی برخه وه. په دوهمه برخه کې موږ د ایلین او یو اف او په باره کې د دوی په موضوع باندې ژورې خبرې اترې کوو. زه هیله لرم چې نننۍ زموږ ویډیو به مو خوښه شوې وي. که چیرته مو ویډیو خوښه شوه نو لایک یې کړئ او له ملګرو سره یې شیر کړئ. زما نوم دی سمیع الله ابرار او تاسو غوږ وئ پښتو ډسکوري یوازینی چینل ته. بیا به در سره یو ځای کېږم په یوه بله په زړه پورې ویډیو کې. تر هغې مو په خپلو ځانونو، کورنیو، ملګرو او در باندې ګرانو باندې ډیر پام وکړئ. مننه کوم د ویډیو پوره کتلو څخه. الله مو مل شه.